الله سبحانه وتعالى دې قرآن ته احسن الحديث ویلی. احسن الحديث یعنی خیسته خبرې، خوږې خبرې، رښتینې خبرې. ځکه الله سوی الله نزل احسن الحديث، الله نازل کړي دي خوږې خبرې. کتابا متشابها مثاني، مخکې الله ناشنا خبره کوي. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الله وی کله چې مؤمنان د دې قرآن تلاوت کوي او داسې آیتونه پکې راشي چې هغه د عذاب سره تعلق ساتي، نو دوی په دې جسم باندې دا ویښته چې کوم دي دا ودرېږي. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. او بیا چې پکې کله د رحمت خبرې راشي او د جنت تذکره راشي، نو دوی په ارام شي. هغه کومه یره چې هغه غونه پې زیږ شوی او ویښتې ودرېدلي هغه کښېني.